السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس 13مه ورځ ده. را به شو یو ورکبوک به خلاص کړمه. د اکسل فایل ته ورکبوک ویلی شو. موږ تېره ورځ په انزیت شپ باندې خبرې وکړې، په هوم منیو کې په ګوډ سپیشل باندې خبرې وکړې. د هوم منیو موږ مکمله خلاصه کړه. را به شو انزیت ته. دلته به یو شپ زه اضافه کړم، ورته وایم چې دا شپ ده. له دې نه به زه کاپي واخلم، کنټرول به ورسره ونیسم او څه کېږي دا به 2 شي. بیا به کنټرول ورسره ونیسم دا به 3 شي. اوس موږ که چیرې دا 3 وړه انتخاب کړو، کله چې زه دا شیپ انتخاب کوم دلته شیپ فارمټ منیو خلاصېږي. ګوره چې بیرون کلیک کوم د شیپ فارمټ منیو ورکېږي. دلته به راشو، دلته څه کار کولی شو، بل شیپ موږ اضافه کولی شو. ایډیټ شیپ دلته دغه ټکي موږ څه کار کولی شو، ایډیټ کولی شو. دا موږ وویلې. چینج شیپ بیرته دا تغییرو، د دې پر ځای بل راولو. ایډیټ پوینټس ګورئ موږ ویلې وو که نه، داسې دغه ټکي موږ تغییرولی شو. داسې د ځای نه موږ رنګ ورکولی شو. په دې باندې موږ خبرې وکړې. په دې ځای باندې که چیرې فیل ډکېدو ته وایي، لکه مارکر چې ډکوئ، نو که د دغه داخلي رنګ ډکوئ نو څه کار کوئ، ګورئ دا به انتخابوئ. آوټلاین دغه بیروني ساحو ته یې وایي. آوټلاین بیروني ساحو ته وایي. که چیرې غواړئ د دې شاته آوټلاین رنګ یې تغییر ورکړئ، ګورئ دا ما کلیک کړه، دا ګورئ اوس ښکاري زیړ شه. او دې ځای نه کولی شئ چې د دې اندازه غټه کړئ. ګورئ د دې آوټلاین اندازه ما غټه کړله. دې ځای نه کولی شئ چې داسې ډیزاین ورکړئ. ګورئ مختلف ډیزاینونه دي. ګورئ دا ډیزاین واخیست او دلته داسې ډیزاین ورکولی شي. داسې د ټکي ټکي ډیزاین. د دې شیپ آوټلاین ډېر غټ ده، داسې ښکاري. کولی شئ چې بیرته یې د ځای نه کم کړئ. افیکټ مو هم وویلې. دې ځای نه که چیرې غواړو چې په دې لیکنه وکړو، که چیرې غواړو په دې شیپ لیکنه وکړو، رایټ کلیک ګورئ ایډیټ ټکس به انتخابوو. څه شی؟ ایډیټ ټکس به انتخابوو. دلته ګوره ومو لیده. د دغه ټکس که غواړئ چې رنګ هر څه تغییر کړئ، دې ځای نه هم کېږي. وینئ هلته په تغییراتو پوهېږئ، هلته هم تغییرات راوستلی شو. دې ځای کې هم رنګ یې تغییرولی شو. دې ځای کې بیکګراوند ورکولی شو. دې ځای کې هم داسې ډیزاین ورکولی شو، داسې شکلونه. ګورئ دې لیکنې ته داسې ډیزاین هم ورکولی شو لیکنه ته. ګورئ چې کله لیکنه مو زیاتې، زه مثلا لیکمه چې افغانستان، خو دغه ډیزاین یې هېڅ ښه نه ده. دا به زه بېرته ساده کلیک کړم او دلته به راشم، ورته وایم چې کوم رنګ ورکړه. دا رنګ خو یو شی شه ورسره. دې ځای نه څه کار کولی شئ، داسې ډیزاین ورکوئ. دې ځای نه سایز یې هم غټولی شئ. کله چې تاسې دغه ډیزاین انتخاب کړئ، دا ډیزاین ګورئ تغییر شه. ښه را به شو. دا په دې هم موږ خبرې وکولې. که چیرې 2 شیپه اوسي د یو بل داسې، ګورئ دا اول ګورئ دا ده، بیا دویم دا ده، بیا دریم ده. که چیرې دا شاته لیږو څه کار کوو، سینډ
backward ګورئ دا یې شاته بوته همداسې بیخي شاته بوته که بیرته غواړئ مخته راولئ برینګ فارورډ ګورئ بیرته مخته راولئ همدا رقم دې پسې سلیکشن پان موږ هم وویلې کوم یو چې غواړئ چې ښکاره نه شي ایسته کوئ هایډ آل ټول ورکوئ شو آل ټول مخته راولئ را به شو دې نه پسې الاین به ووایو دا به بیرته زه کلوز کړمه الاین دې ته وایي چې الاین منظمولو ته وایي دلته ورته وایم چې الاین که ګورئ څه رقم ګورئ دلته تاسو چې متوجه شئ ګورئ دلته دغه علامه هم وینئ دا ویکتور دا په دې معنا چې دا یعنې ګوره ټاپ خواته راته جوړ کړه دا ګورئ الاین رایټ چې کله چې دا کلیک کې ګورئ دا ولې درې وړی سر په سر راوستله بیرته بله سره کلیک وکړو دا که چیرې داسې واچومه داسې ګډوډ وي اوس کنټرول ورسره ونیسم درې وړه مې انتخاب کړه ورته وایم چې الاین رایټ ومو لیدله په یو ردیف کې راوستله دا اوس بیرته پیدا شو که چیرې داسې یو شکل واخلو چې بیرته به زه انزرت ته ورشم دلته به یو بل شیپ واخلم چې لږ دا ده مثلا کنټرول ورسره ونیسم دې سایز به لږ کوچنی کړم دا اوس غواړئ چې الاین یعنې منظم کړئ دا به اول انتخاب کړئ ګورئ دلته د شیپ فارمټ ته به لاړ شئ دلته به الاین ته لاړ شئ ګورئ الاین سینټر څه کار کوي ټول وسط ته راولي همدا رقم الاین رایټ مو ویلې لیفټ مو ویلې ټاپ مو ویلې الاین میډل که چیرې غټ او واړه اوسي داسې وسط ته به یې راولي ښه دا مثلا داسې کلیک کړم دا زه انتخاب کړم الاین میډل ګورئ ټولې په وسط کې راوستله دا نورې بیا تاسې وګورئ ډسټریبیوټ هارزنټلی ګورئ او ورټیکلی د دو دغه فاصلې که چیرې کم و زیاتې وي ګورئ داسې فاصلې کم و زیاتې دي که نه دلته به راشو ډسټریبیوټ هارزنټلی ګورئ فاصلې سره یو شی شوی او همداسې ډسټریبیوټ ورټیکلی هم همداسې په افقي ډول باندې وي او دا چې سنیپ ټو ګریډ او سنیپ ټو شیپ سنیپ ټو ګریډ دغه چارخانو هغو ته وایي که چیرې زه دا کلیک وسي اوس کلیک ده او کلیک ده دې هدف دا ده چې دغه شیپ به داسې لږ خیز وهي ګوره د دې کالم هغه ته فکر ده داسې لږ ځان به ورته سیده کوي ګوره او دغه الاین ټو سنیپ ټو شیپ دا معنا که چیرې زه دا بیرته کلیک کړم دا کلیک کړم نو دې شکل ته به ځان داسې ځان ورسره ښیي ګورئ چې داسې لږ مخته راشه ګوره دا دومره خاص شی نه ده نو په الاین باندې پوه شوې ویو ګریډ لاین د دغه اکسل ورک بوک دا ګریډ لاین که غواړئ ووینئ که وینې وینئ دې ځای نه له منځه ځي دې ځای نه هم کېده ګوره په یاد مو ده هغې ځای نه دوه ځایونه کېږي همدا رقم که چیرې زه یو بل شکل ولرم دلته زه به چیرته لاړ شم دلته کلیک کړم دا شکل به زه واخلم که چیرې دا غواړئ چې روټیټ چرخولو ته وایي ګوره داسې داسې ومو لیده دلته ګوره که چیرې غواړئ چې دغه څو شکلونه ټول ګروپ کړئ څه شی کړئ ګروپ کړئ
دا زه مثلا بیرته کنټرول ایکس کمه ده مثلا داسې یو شکل ده غواړی چې دا درې واړه څه کې ګروپ کې دا او دا کنټرول به ونیسي دواړه به سلیکټ کړه دلته به چېرته راشي ګروپ ګورئ اوس چې کله زه په دې باندې هر کار کوم دا دواړه انتخابېږي پوه شوه په دې باندې ګروپ څه معنا یعنې مجموعه کوي ګوره اوس بیرته جلا شوله سره په دې باندې پوه شوه د دې شیپ که چیرې سایز غواړي غټ شي کوچنی شي ورټیکلی او هارزنټلی په دې باندې پوه شوه دا د شیپ مینیو او د عکس مینیو د تقریبا یو شی ده دومره فرق نه کوي که چیرې غواړو چې یو عکس جوړ کړو اول به ټیبل ووایي ځکه د ټیبل درس کم ده او ډیری موږ ویلی ده دا به داسې انتخاب کړو داسې یو خو دا عادي ټیبل ده چې زه دلته څه وکوم آل بارډر کلیک کړم دا عادي ټیبل ده او که چیرې غواړئ چې صحیح ټیبل ته دا تبدیل شي یعنې چې هغې کې سورت وکوی شئ هغې کې تنظیمول وکولی شئ دلته به انزر ته لاړ شئ دلته به ټیبل به کلیک کړئ تیار ساحه انتخاب ده که چیرې انتخاب نه وي دا به بیرته داسې پاک کړئ بیرته دلته به کلیک کړئ درته وایي چې ساحه راته انتخاب کړه داسې به ساحه ورته انتخابوئ دا څه شوه ګوره my table has headers که دا کلیک نه وي نو هغه هیډر به هم په ټیبل کې حساب کړي دا باید کلیک وسي ګورئ داسې یو ټیبل داسې یو ډیزاین یې تاسو ته ورکړه که چیرې دلته ووایه چې تیار ګوره دلته فلټر هم راغی که چیرته ورته ووایې چې هغه چا چې 100 وړي دي تنه هغه ماته وښیه اوکې که هغه 100 نفری شاګردان درته ښیي تیار د ټیبل چې موږ دا انزر ټیبل ته ورشو او ټیبل په دې ډیزاین کې جوړ کړو بیا داسې خوبیګانې لري چې تیار فلټر به وسي تیار به داسې ډیزاین به ورکول شوی وسي بیرته دلته سلیکټ آل کړم ټول به درته وښیي بل که چیرې موږ دې ته ډیزاین وغواړو چې ورکړو ګورئ ټیبل ډیزاین دلته پیدا کیږي ومو لیده کولی شو چې داسې ډیزاین ورکړو صحیح ده دا ټیبل به زه بیا انتخاب کړم دلته ګوره ټیبل ډیزاین پیدا کیږي ومو لیده دا کلیک کړه دا کلیک کړه ګورئ دلته ټیبل ډیزاین کې څه ویلی دی فلټر بټن وسي ونه وسي دا له ده ځای نه هم غیر فعاله کېده بل له کوم ځای نه غیر فعاله کېده هوم کې آفرین دا بټن به ایسته کوم سورت اند فلټر دلته د فلټر بټن به ایسته کوم بل چې د فرست کالم ګورئ دغه لومړنی کالم تاسو ته زه به یو بل ډیزاین دې ته ورکړم داسې یو ډیزاین چې دې ډیزاین کې کار کوي که نه ګوره او ګورئ فرست کالم څه معنا دغه لومړنی کالم ته داسې یو ډیزاین ورکړه غواړئ نه غواړئ لاست کالم اخیرنی کالم هیډر رو ومو لیده هیډر رو پکې اوسي ونه اوسي بیرته کلیک کړه ګورئ را بشي ګورئ ټوټل رو څه معنا هغه اخري رو داسې ډیزاین یې اوسي ونه اوسي یا داسې رو پکې اوسي ونه اوسي ویې ښیي ویې نه ښیي دغه دواړه ډېر مهم دي ګورئ باندډ رو او باندډ کالم باندډ رو دا معنا که چیرې دغه ټیبل د تاسې ډېر داسې طولاني وي د دې اندازې ته اوس غواړې چې د عبدالرازق دغه نمرې د مختلفو مضامینو نمرې دي داسې راځي 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 که دا باندډ رو ونه اوسي تا فکر نه کېږي له دې سل رو نه دلته به راغلی ځای چې د عبدالرازق وګورئ د اجمل نمرې به دې کتلي هغې ته وایي چې ته انګلیسي کې پاتې نو دغه باندډ رو په دې معنا ګورئ دغه یوه رو چې ده په دې رنګ ده یوه رو په دې رنګ ده دغه یعنې ډېر ښه آپشن ده چې دا باید اوسي ګورئ باندډ رو بېرته مونږ ایسته که ډېری خلک چې ټیبل جوړوي ګوره دا مشکل پکې وي دلته به راځي مثلا د روح الله نمرې به ګوري یا د فکر نه کې ګوته یې لاندې راغلی وي دلته به د
د چا د سمیر نمرې به یې کتلي. نو دا باندېټ رو پوه شوې په کارکردې. همدا رقم باندېټ کالم ګورئ، یو کالم یې په یو رنګ ورکړئ، یو کالم یې په بل رنګ ورکړئ. همدا رقم کولی شئ چې دا کلیک کړئ داسې او ریموو ډوپلیکیټ ووهئ. څه شي کې ریموو ډوپلیکیټ ووهئ؟ ورته وایم چې نیم کې. ګورئ 14 ډوپلیکیټ اول او دا یې څه شی کړله؟ ریموو کړله. بیرته کنټرول زیډ ووهو، بیرته راځي. تر دې ځایه پوه شوې پې؟ ویډیو طولاني راشي. دا همدومره درس زمونږ بس ده. سوال پوښتنه لرئ؟ دا به